बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा पदी के टॉपिक थे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मतलब دا چې کوم بیکټیریا زموږ سره دی د هغې کلاسیفیکیشن د هغې کلاسز چې دي مونږ څنګه جوړو لکه څنګه زموږ سره پایلم دی کینډم دی وغیره نو دغه شان په دې بیکټیریا کې دننه د یو غټ مخلوق دی لیوینګ ارګانیزم دی د یو سیل نه جوړ دي نو په دې کې مونږه کلاسیفیکیشن چې دی مونږ په کومه طریقه باندې چې دی هغه مونږ کوو نو چې کله موږ کلاسیفیکیشن کوو نو د هغې دپاره به یو څو خبرې داسې دي چې هغه به موږ بنیاد جوړو نو د بیکټیریا کلاسیفیکیشن چې کله موږ کوو نو د هغې دپاره موږ څلورې خبرې چې د هغه بنیاد جوړو یو زموږ سره دی مارفالوجي موږ به دې ته ګورو چې د کم بیکټیریا کم شیپ دی هغه به موږ په یو کلاس کې چې دی موږ ږدو بل دی موډ اف نیوټریشن چې خوراک آیا دوی په د بل نه په تیاره باندې الي د بل نه چې دی د نور سورسز نه الي یا چې دی په خپله تیاروي مطلب دا دی چې آیا د بیکټیریا زموږ سره هیټروټراپ دي یا زموږ سره آټوټراپ دي که هیټروټراپ وي نو یو طرف ته به کېږي که آټوټراپ وي نو په بل کلاس کې چې دی هغه کېږي بل زموږ سره بایو کیمیکل ټریټس دي مطلب دا دی چې د دوی کیمیکل کمپوزیشن چې دی هغه څنګه دی د دوی سیل ممبرین وغیره دا چې کله موږ سټډي کوو چې د دې بناوټ چې دی هغه څنګه شوی دی د هغې په بنیاد باندې هم موږ د بیکټیریا کلاسز چې دي هغه جوړو بل موږ د دې جینیټک سټریټ ته ګورو چې ریزسټنټ چې دوی مختلف قسم سیزونو ته ریزسټنټ چې دی هغه څنګه شو کوي پیتوجینیسټي ته موږ ګورو چې دا کمې بیماریانې چې دی هغه جوړوي او د هغې نه علاوه موږ د دې بیهیویر ته ګورو چې په مختلف قسم کنډیشن کې په فیوریبل کنډیشن کې په انفیوریبل کنډیشن کې چې کله حالات دوی ته نامناسب وي کله ورته حالات مناسب وي نو په هغې وخت کې دوی خپل سروایول چې دی هغه څنګه کوي نو په دې خبرو په بنیاد باندې موږ د بیکټیریا چې دی په مختلف قسم کلاسز کې چې دی هغه به موږ ږدو که موږ د دې کلاسیفیکیشن ته وګورو د دې ډېر شي کلاسز دي موږ یو کلاس راغستی دی چې هغې ته ویلی کېږي پروټیو بیکټیریا په دې پروټیو بیکټیریا کې دا پروټیو ټکی چې دی د دې مطلب دا دی ایزیومینګ ډیفرنٹ فارم یا ایزیومینګ ډیفرنٹ شیپ یعنی دا هغه بیکټیریا دي چې هغه مختلف قسم شکلونه چې دی هغه لري نو هغې ته موږ پروټیو بیکټیریا وایو په دې پروټیو بیکټیریا کې اوس زموږ سره پروټو آټوټراپ دي یعنې لایټ چې دی هغه استعمالوي او خپل خوراک تیاروي د هغې نه علاوه زموږ سره کیمو آټوټراپ دي کیمو آټوټراپ هغه دي چې کیمیکل چې دی هغه یوز کوي خپل خوراک تیاروي بل زموږ سره چې دی هغه هیټروټراپ دي یعنې د نور سورسز نه چې دی خوراک په تیاره باندې الي ایروبیک دي اکسیجن استعمالوي او خوراک الي ان ایروبیک دي هغه خوراک الي چې هغه د اکسیجن نه چې دی هغه بغیر نو دا زموږ سره په پروټیو بیکټیریا کې دي د دې پروټیو بیکټیریا چې کله موږ کلاسیفیکیشن کوو نو په دې کې زموږ سره 15 ګروپونه دي الفا پروټیوبیکټیریا بیټا پروټیوبیکټیریا ګاما پروټیوبیکټیریا ډلټا پروټیوبیکټیریا او اپسیلان پروټیوبیکټیریا اوس دا تاسو ته لږ لږ وایم چې تاسو په بوک کې چې دی دا څنګه ورکوي اول به موږ راوالو الفا پروټیوبیکټیریا الفا پروټیوبیکټیریا دا چل کوي چې دا زموږ سره ګیسټ هاست ریلیشن چې دی هغه جوړوي د دې ګیسټ هاست ریلیشن مطلب دا دی چې د دې ګیسټ مطلب بیکټیریا دی ما یو اگزامپل راغستی دی رایزوبیم یو بیکټیریا دی د ریلیشن جوړوي د پلانټ یا د انیمل سره نو پلانټ او انیمل چې دی نو دا زموږ سره هاست شو نو رایزوبیم راشي د پلانټ یا د انیمل سره یو ځای چې دی هغه اوسیږي دا پلانټ دا چل کوي چې د بیکټیریا دا چل کوي چې دا کله د پلانټ نه اوسیږي د پلانټ نه پیدا اخلي او د پلانټ چې دی دله پیدا ورکوي د رایزوبیم د انیمل سره اوسیږي نو انیمل له پیدا ورکوي او د انیمل لږي د رایزوبیم پیدا ورکوي نو سمبیوټیک ریلیشنشپ چې دی هغه جوړوي لکه په دې کې دا چل وشي چې دا کله د یو پلانټ سره ریلیشن جوړوي لکه زموږ سره بیکټیریا د رایزوبیم پکس نایټروجن ان روټس اف پلانټ دا رایزوبیم ولې دي زموږ سره یو پلانټ دی چې هغې ته موږ لیګومینس پلانټس ورته موږ وایو زموږ سره پیز وغیره بینز یا پیز وغیره مټر شوپړ وغیره دغه پلانټ زموږ سره دي نو دا رایزوبیم ولې دي د دغه پلانټ په دې روټ کې چې دی ځان پکس کي مطلب دا په دې قضیه کې اوسیږي خو د روټ له څه ورکوي د روټ له ورکوي د اټماسفیر نایټروجن الي او د روټ له ورکوي نو چې کله د پلانټ د روټ له نایټروجن لاړ شي نو څه چل وشي پلانټ کنورټ انټو پروټینز اینډ پرووایډ شیلټر ټو رایزوبیم نو دغه پلانټ دا چې وکړي چې د اټماسفیریک نایټروجن کم چې د بیکټیریا په ذریعه د روټ ته راغلی هغه کنورټ کړي پروټین ته چې پروټین ته کنورټ کړي دا پروټین دا بوډۍ چې دی د خپل ګروث کې چې دی هغه استعمالوي او دغه پلانټ دا چې دی چې د رایزوبیم چې دی شیلټر ورکوي خوراک وله ورکوي نو څه چل شو په دې کې یو سمبیوټیک ریلیشنشپ چې دی هغه جوړ کړو دا زموږ سره څوک دي دا زموږ سره الفا پروټیوبیکټیریا دي بل د دې پروټیوبیکټیریا زموږ سره بل کلاس دی چې هغې ته ویلی کېږي بیټا پروټیوبیکټیریا د دې اگزامپل زموږ سره نایټروسوموناس دی او دا زموږ سره کیموټوټراپس دي کیموټوټراپ مطلب دا چې دوی کیمیکلز اخلي او د هغې نه خپل خوراک چې دی تیاروي څنګه تیاروي دوی دا چل وکړي
چې امونیم چې دی هغه نایټرایټ ته چې دی کنورټ کوي. نو چې کله امونیم نایټرایټ ته کنورټ کوي نو په دې پروسس په دوران کې انرژي چې ده هغه ریلیز کېږي، او کومه انرژي چې ده هغه زموږ سره ریلیز کېږي نو دا نایټروسوموناز لګي او دغه انرژي یوټیلایز کوي او خپل خوراک چې دی تیاروي. نو مطلب دا چې د انرژي د چا نه واخیسته، د چې دی دلته کې د کیمیکلز نه واخیسته. نو دا کلاس زموږ سره څوک دی؟ دا زموږ سره بیټا پروټیو بکټیریا دی. بل زموږ سره ګاما پروټیو بکټیریا دی. دا زموږ سره اټوټرافیک بکټیریا، مطلب خپل خوراک په خپله تیاروي. د دې اگزامپل زموږ سره سلفر بکټیریا دی. لکه څنګه د دې کار د فوټوسینتھسس په شان دی. څنګه دوی هایدروجن سلفاید او کاربن ډای اکساید چې دی دا میلاو شي نو دا زموږ سره کاربوهایډریټ جوړوي. خو دا چل څوک کوي؟ دا سلفر بکټیریا کوي. سلفر بکټیریا دا چل کوي چې دا هایدروجن سلفاید او د هغې نه علاوه کاربن ډای اکساید چې دی میلاو کړي او د هغې نه کاربوهایډریټ جوړ شي او دې ته چې دی خپل خوراک چې دی هغه میلاو شي ورته. نو دا د بوټو په شان چې دی کار کوي. نو په هغه ځای کې واټر په بوټو کې موږ سوچ وکړو، په بوټو کې چې دی واټر او کاربن ډای اکساید میلاوي او کاربوهایډریټ چې دی جوړوي. نو دا د بوټو په شان خپل خوراک چې دی په خپله تیاروي. دا څوک؟ ګاما پروټیو بکټیریا. بل زموږ سره ډیلټا پروټیو بکټیریا دی. د دې اگزامپل زموږ سره میکسو بکټیریا دی. دا میکسو بکټیریا دا چل کوي چې کله حالات نامناسب وي نو دوی یو سیس پیدا کوي چې هغې ته ویل کېږي سلایم. سلایم څه چل کوي؟ سلایم از جیلی لایک میټیریل. کله چې دوی سلایم پیدا کړي، کله چې حالات نامناسب وي نو سلایم چې دی دا جیلی لایک میټیریل دی. مطلب دا زموږ سره بکټیریا دي. په دې باندې په هر بکټیریا دا چل وکړي چې په خپل ځان باندې له پاسه دا سلایم چې دی دا پیدا کړي، خپل سروایول چې دی کوي. نو څنګه پروډیوس میکسوسپور، دا میکسوسپور چې دی هغه پیدا کوي. دا سلایم مثلا چې زموږ سره دا میکسوسپور دي. په کوم وخت کې دا پیدا کوي؟ کله چې کنډیشن ډرای وي، کله چې خوراک قلت وي زموږ سره. when survival bacteria is hard so it produces slime. مطلب دا دی چې کله میکسو بکټیریا ته حالات نه مناسب شي، کنډیشن ډرای شي، خوراک ورته نه وي، نو دوی دا چل کوي چې دغه سلایم پیدا کړي خپل ځان باندې له پاسه. او چې کله موږ دې ته ګورو د دې مثال داسې لکه د انګور دانې د هغې په شان ښکاري، فروټ لایک باډیز چې دی هغه پیدا کوي. دا زموږ سره څوک؟ دا ډیلټا پروټیو بکټیریا. بل زموږ سره اپسیلون بکټیریا دی. اپسیلون بکټیریا دا چل کوي چې دا هیومنز او انیمل ته بیماریانې لګوي. د دې اپسیلون بکټیریا اگزامپل دی هغې ته موږ وایو هیلیکوبیکټر پایلوري. دا یو ساینټیفیک نیم دی د بکټیریا، هیلیکوبیکټر پایلوري. دا ما انډرلاین کړي، لکه انډرلاین کوم نه دا به زه کاږه لیکم به ایټالیک پام کې. نو اپسیلون بکټیریا اگزامپل دی هیلیکوبیکټر پایلوري دی. دا داسې چل کوي دا په سټمک کې السر چې دی هغه جوړوي، په سټمک کې چې دی یو سوریشن دی چې دی هغه کوي. نو دا کلاسیفیکیشن بکټیریا او د دې ډېر شي کلاسز دي. ما تاسو ته صرف یو کلاس وی پروټیو بکټیریا، په دې کې بیا الفا پروټیو بکټیریا دي، بیٹا پروٹیو بیکٹیریا دی، گاما پروٹیو بیکٹیریا، ډیلټا پروٹیو بیکټیریا، اپسیلون بیکټیریا. نو دا پنځه ګروپونه دي. د امید مې پوه شوي په دې وسره په سر ان شاء الله تاسو ته بیا وکړم. تھینک یو ډیر.